له تا سره به مبارزه کوو او دا قسم په خدای لکه دا خاوره در پرېږدو دا زما عزت ده دا زما غیرت ده دا زما وقار ده او دا زما اسلامیت ده والله بالله کې یا تا ته یا تور پنجاب ته یا پنجاب ته سپورټ ورته پرېږدو چې هغوی دا خاوره وساتله هغوی دا نظام وساتل هغوی دا درې رنګه بیرغ رپانده وساتل مزدور غلام چې هر څومره وکولی سوی چې هر څومره زور یې په توان کې و هغه یې وویلی سوی خو ستاسو همت و ستاسو افغانیت و ستاسو اسلامیت د اجازه در نه که چا بیرغ را ټیټ کړي بلکې د خپلو وینو او زخمونو په تویولو سره مو همدغه بیرغ رپانده وساتل هیڅ نه وم متاثره نه سواست هیڅ نه وم غرور و افغانیت ټیټ رانغی بلکې لا با وقاره واستئ تاسو به ما ته اطمینان راکوو چې هیڅ مشکل نشته مونږ یو او مونږ په ویاړانه او په غیرت سره د دغې خاورې او له دغه بیرغ نه دفاع کوو قسم په خدای چې یوه لویست ځمکه هم په افغانستان کې په هر ګوټ کې راپاتې تا سره خو به مبارزه کوو له تا سره به مبارزه کوو او دا قسم په خدای لکه دا خاوره در پرېږدو دا زما عزت ده دا زما غیرت ده دا زما وقار ده او دا زما اسلامیت ده په والله بالله کې یا تا ته یا تور پنجاب ته یا د پنجاب لاسپوڅو ته ور پرېږدو چې نن تاسو وینم نن دغه څوک وینم چې هغوی زخمونه دلته پیدا کړي وو او په همدغو زخمي حالت کې له دغې نظام خاورې ولس او بیرغ نه دفاع کړې وه کور ماباد بریالیتوب مو غواړم زه د ټولو په نمایندګي باندې فقط د دغه یو زخم مچ کوم او دغه د ټولو ته دغه وي ټول بس همداسې فکر کوي چې دغه هلته زخم کړی او زه د هر زخم ډېره مننه غواړم زه د تاسو فرد مجاهدینو څخه مننه کوم چې شپه ورځ مې یې وکړه هلته مو له الیشنګه دفاع وکړه او هغه ځوانانو چې ستاسو د خلاصون دپاره ستاسو د نجات دپاره ستاسو د ملاتړ دپاره دا 9 شپې ستونزې وګاللې له هغوی څخه هم ځانګړې مننه کوم خو تاسو چې په محاصره کې وئ او دښمن فکر کولو چې ستاسو عزم او اراده به ماته کړي تاسو ور وښودله چې دښمنه ته مزدور یې دښمنه ته اجیر یې دښمنه ته د پردو لپاره جنګېږې او زه د اسلام واقعي مجاهد یم زه د وطن واقعي مجاهد یم او زه تا ته نه تسلیمېږم زه ستاسو پر هر زخم باندې افتخار کوم زه ستاسو په هر اقدام باندې چې د دښمن په مقابل کې مو کړی دی افتخار کوم زه ستاسو په هره شپه باندې چې سترګې مو خلاصې ساتلې وي او دښمن ته مو ځوابي بریدونه کول په هغې باندې افتخار کوم ستاسو قرباني زموږ لپاره نه هېرېدونکې ده دوستانو د افغانستان لپاره نه هېرېدونکې ده تاسو د لغمان حیثیت وساتلو تاسو د مشرقي حیثیت وساتلو تاسو د افغانستان حیثیت وساتلو تاسو د ژوندي یئ تاسو اتلان یئ او موږ افتخار کوو چې ستاسو په شان ځوانان لرو په دفاعي لیکو کې ژوندي اوسئ